سلامونه، زه سید شینوار یم او تاسو سپینې خبرې ګورئ. د امریکا ولسمشر ټرمپ ویلي و له ایران سره به یې جګړه تر میاشتې زیات دوام ونه کړي، خو ښکاري چې د دې جګړې د حل لپاره دستي ساعت د مذاکراتو او اوربند امکان نشته. ټرمپ سره دې جګړه کې اروپا او ناټو هم نه درېدلې. کوشش وشو چې عربان ورته راګډ شي، خو هغوی هم له دې جګړې بلې خواته زور کوي. هرمز تنګي بندېدو د نړۍ اقتصاد ځولی دی. امریکا او اسرائیلو د ایران مذهبي رهبر او علي لاریجاني په څیر واکمن هم ووژل، خو په ایران کې دننه لا د مظاهراتچیانو زور هم د رژیم د پرځولو لپاره نه دی رسېدلی. خو ایران د 4000 کیلومتره واټن ویشتونکي توغندي په ویشتلو سره د نړۍ اندېښنې زیاتې کړي. د دې جګړې راتلونکی به څه وي؟ آیا د امریکا او اسرائیلو محاسبې غلطې شوې که ایران وروستی سلګۍ وهي؟ له دې جګړې سره د نړۍ سیاسي او تعاملي معادلات کومې خواته روان دي؟ په همدې اړه مو بحث لپاره د نړیوالو چارو شنونکی ډاکټر صاحب هاشم دانش او د کولمبیا پوهنتون د سالټسمن د جنګ او سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ څېړونکی صبغت الله غزنوي رابللي. ستړي مشئ، دواړه په خیر راغلی. ډېره مننه، تاسو هم ستړي مشئ. دانش صاحب، تاسو نه راپیل کوم. خلک دوه ډوله تحلیل کوي. یو تحلیل دا دی چې امریکا وایي زه ځان بریالی بولي، اسرائیل ځان بریالی بولي، لوی لوی اهداف یې په نښه کړي او لا هم په ایران باندې د فشار خبره کوي. بل لوري وایي چې نه، محاسبې غلطې شوې، د ټرمپ چې څومره زور و هغه وښوته او اوس چې دی دوی د تېښتې لاره لټوي. ستاسو تحلیل څه دی چې په ایران باندې جګړه غلطه محاسبه وه او که بریا وه؟ مننه. تاسو ته او د بحث ګډونوالو ته او تخنیکي همکارانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. موږ تاسو محاسبه باید د میدان څخه شروع کړو، یعنې په میداني حالاتو کې محاسبه کوم تحلیل و خواته روانه ده یا د کومو تحلیلګرانو نظریات تاییدوي. که تاسو ته معلومه ده چې ډونالد ټرمپ د وینزویلا د رئیس جمهور مادورو د نیولو وروسته امریکا په مقابل کې د دنیا نظریات داسې و چې امریکا هر هغه شی چې وغواړي په دنیا کې هغه کار کوی شي، یعنی اکثره رهبران وډارېدله، ملکونه وډارېدله او ټولو تلاش دا کوي چې په شکل د اشکال باید د امریکا سره حسنه رابطه ولري. ولی دغه محاسبه چې د ایران په هکله باندې سوې وه، باور وکړئ چې دا ټول غربي او شرقي تحلیلګران د قضیې څخه حیرانه پرېښودله، په دې خاطر باندې چې اکثرا حکومتونه وخت چې دغسې شدیده بمباري او په دغه پراخه اندازه هدف ویشتل کیږي، حکومتونه په 24 تر 48 ساعتو کې هغه خپل توانمندي د لاسه ورکوي. دفاعي توانمندي، تعرضي خو بالکل ناممکنه خبره ده. او د امریکي کارپوهانو هم ټوله محاسبه د خاورمیانې په هکله چې کړې وه، د افغانستان او د عراق د جنګ په څیر محاسبه درلوده چې دوی په عراق کې څه رقم کامیابه سو، په افغانستان کې څه رقم کامیابه سو. افغانستان هم یو اخوندي رژیم و، په هغه وخت کې ملا عمر اخوند دوی ړنګ کوي، او په عراق کې هم یو دیکتاتور حاکم و هلته صدام حسین چې هغه دوی ړنګ کوي. او داسې محاسبه کړې وه چې پر ایران هم ازل قیاس په دغه شکل باندې موافقه کیږي. میداني تحلیلات شنوار صاحب موږ تاسو وینو د امریکي او اسرائیل محاسبات د ایران په هکله باندې بالکل غلط راوختله په څو دلیله باندې. یو، هغه حکومت چې دوی محاسبه درلوده چې دا حکومت به چې سرانې د بین څخه ولاړ سي، ترور سي، په دا حکومت کې بې اعتمادي فضا منځته راځي، دا حکومت پاشل کیږي. الان دا چې د مدیریت د سپاه پاسدارانو سید علي خامنه‌ای په هغه شکل باندې کړی و چې د هغه سیستم موزاییک چې ورته وایي، هغه سیستم د رهبري هغه منیجمنت دا و چې اخرینه مهره تر اولینه موري پورې د خپل د کارکرد او وظایفو لایحه ورته معلومه ده. که چیرته هر څومره کسان تروریږي سم تغییر نه کوي، بې اعتمادي فضا منځته نه راځي. یو دا محاسبه دوی نه وه کړې، غلطه محاسبه وه. دومه محاسبه دوی دا محاسبه نه وه کړې چې دا حکومت چې دومره په ښارو کې دی 80 تر 80% په غرو ځمکې لاندې دا حکومت دی چې دا حکومت په کتا چې په ښارو کې هر اندازه فشار واچوي، حلقه د رهبري و حلقه د تعرضي بل ځای ده.
چې هغه کوای شي. ما یو آمار وویل چې 360,000 موشکان لري ایرانیان چې دوی خپل، یعنی دوی د یو کال د پاره کې د ورځې زر موشک هم دوی فیر وکړي، دوی کوای شي چې دا جګړې ته یو کال دوام ورکړي. چې دا محاسبه امریکایانو داسې نه وکړي چې دوی به د دوامداره فرسایشي جګړې توان ولري. درېیمه مسله چې ډیره اساسي او حیاتي مسله ده، دوی داسې فکر نه کوي، دوی داسې فکر کوي چې دغه اعلانات چې خاورمیانه ملکونه کړي چې زموږ خاوره به د امریکا په لاس کې نه اوسي او زموږ د خاورې څخه به هیڅوک استفاده نه کوي. امریکایانو په دغه اکتفا کړی و چې ایران هم بالمقابل نو چې عربستان اعلان کړی، کویت کړی دی، قطر کړی، زموږ پایګاو ته ضرر نه رسي. الان دا چې دغه پایګاو څخه چې دوی ډزې کولې، هغه معلومات د سپوږمکۍ د طریقه څخه د نورو ملکو د خوا څخه ایران ته لحظه په لحظه رسېدلې. یعنی دوی پوهېدل چې د ایران اطلاعات د فضا څخه ضعیف دي، دا اطلاعات لاسته نشي راوړلی، ولې غافل نه دي چې نور ملکونه شته چې دا اطلاعات دوی ته ورکړي. نو دا ټول محاسبې چې تاسو سره یو ځای کوي، امریکایانو د جنگ په محاسبې کې عملاً په میدان کې هغه څه شکست خوړلی دی چې تصور هم نه کوئ. تا باور وکړه چې یعنې تاسو خو په رسانو سره اضافه تر سره کار لرئ. د ټرمپ د سار خبرې غرمه ردوي، خپل خبرې د غرمې خبرې ماښام ته ردوي. یعنې یو رئیس جمهور چې په یو بحران کې راګیر پاتې شوی دی، لاره د خروج نه ویني. یو وایي چې 48 ساعته وخت در کوم، بیا ناټو ته باندې حمله کی، بیا پر اروپا باندې حمله کی، بیا روسان راکش کی، بیا چینایان. دا په دې معنا دی چې دا جګړه د محاسبې نه وتلې جګړه ده او ټرمپ محاسبه په مجموع کې غلط. ډېر مننه. زه به تاسو ته باسته بیرته راوګرځم. ستړي مشه غزنوي صاحب، ستاسو تحلیل څه دی؟ څه ډول چې ډاکټر صاحب وویل چې لکه چې امریکا غلط محاسبات نیولي وو، اسرائیل غلط محاسبات نیولي وو، نه د خامنه‌ای او دغه د شاوخوا ملګرو په وژلو باندې سقوط ورک رژیم ته، نه هم د دوی وسلې ختم کړای شوې، او نه هم ګراوند ریالټي هغه څه درک کړی و چې څنګه د ایران ده. ستاسو تحلیل څه دی؟ یا په امریکا کې د تحلیلګرانو تحلیل څه دی چې رښتیا هم ټرمپ د ناکامۍ خواته روان دی؟ ځکه سار او ماښام خبره یې ونه ده. ډېره مننه تاسو لیدونکو ته او درانه مېلمه ته ډېر سلامونه. د امریکا او د ایران دښمني د نن ورځې یا د ټرمپ د دورې دښمني نه ده. دا د ایران د اسلامي انقلاب له کامیابېدو وروسته او د امریکا پلوي پاچا له صحنې نه د ایستلو نه وروسته دا دښمني شروع شوې. نو په دې اساس د امریکا محاسبات هم نوي نه دي او دومره سرسري هم نه دي چې موږ د مطبوعاتو له څېړنې نه په هغه باندې وکولای شو ځان پوه کړو. ایما پیشنهاد به دای چې لیگ به دغه د امریکا اهداف په تیر 40 یا 50 کاله کې وڅېړو چې هغوی د ایران نه څه اهداف غوښتو ترلاسه کړي. د جنگ په نتیجه کې دغه د جنگ موضوع هم نوې نه ده یاده شوې. دا د بوش په دوره کې هم یاده شوې وه، د کله چې په عراق باندې حمله کېده. زه د 1991 خبره کوم، په هغه وخت کې هم په ایران باندې د حملې خبره شوې وه، او په وارو دا موضوع په علمي بحثو کې د هغه اکاډمیکو بحثو کې د مشاورینو هغه څوک څېړنې کوي یاده شوې. په دې کې 4-5 مختلف هدف امریکا غوښتو لاسته راوړي د ایران باندې د مستقیمې حملې په نتیجه کې. یو د ایران نظامی استعداد راټیټول، چې په هغه کې 4 نظامی استعدادونه د هغوی مهم دي د امریکا او د اسرائیل لپاره له منځه یوسي. یو د دوی د اټومي یا د یورانیمو د غني کولو قابلیت، دوم د دوی د میزایلو د تولید قابلیت، دریم د دوی د میزایلو موجود قابلیت چې کوم میزایل دوی جوړ کړي او د هغه نه استفاده وکړي، او څلورم نظامی هدف دغه د سپای پاسداران دي اداري جوړښت تضعیف ده. دا یو هدف و. دوم هدف د مذهبي رهبري تضعیف په داخل د ایران کې، چې هغه دوی محاسبه دا و چې د رهبري په له منځه وړلو باندې به هغه مذهبي استعداد را ټیټ شي. دریم هدف دا و د عربانو او د ایران ترمنځ کومه دښمني موجوده وه د هغې رابرسېره کول، چې دغه دښمني صحنې ته راوځي، صرف مطبوعاتو کې او د رهبرانو تر بیانو پورې پاتې نه شي، لکه څنګه چې هغه په دې جنګ کې رابرسېره شوه. څلورم هدف دا و روسانو او چینایانو چې د عرب او د ایران ترمنځ منځګړیتوب کاوه،
د هغو د دغو نقش د کمرنګه کولو یو هدف و. لکه تیر کال چې چین په دې باندې وتوانید چې د ایران او د سعودي ترمنځ یو ډیپلوماټیکه جوړه رامنځته کړي، د هغه تضعیف او د چین داسې ښودل چې هغه دا قابلیت نه لري چې په شرق اوسط یا میډل ایسټ کې منځګړیتوب وکړي. پنځم هدف یې دا و چې عربان او اسرائیل د ایران په مقابل کې په یو صف کې ودرېږي. نو دا پنځو اهدافو ته که وګورو، په بعضې اهدافو کې امریکایان او اسرائیل کامیاب سو، په بعضو کې ناکام سو. د ناکامي به زه وایم د مذهبي رهبري په له منځه وړلو کې کومه محاسبه امریکا کړې وه، هغه امریکایانو د خپلو معادلاتو په اساس کړې وه. په اسلامي ټولنو کې چې څنګه مذهبي رهبري اهمیت ترلاسه کوي او څنګه هغه خپل لوړې درجې ته رسیږي، په هغه باندې متاسفانه په امریکایي اکادمیکو حلقو کې هم څوک نه پوهیږي. هم که موږ د افغانستان په هکله د امریکایانو څېړنه وڅېړو او که د ایران په اړه وڅېړو، د مذهبي رهبري په هغه عمق باندې دوی نه پوهیږي او په دې کې غلطي کړې وه. دومه خبره چې هغه ته هاشمي صاحب هم اشاره وکړه، هغه د نظامي استعدادو کې کېدای شي چې دوی د میزایلو هغه تولید یا هغه میزایل چې جوړ سوي وي، هغه توغندیز جوړ سوي وي، د هغو په تعداد کې کموالی راوستی. خو کوم عمیق استعداد چې هغه د ساینسي څېړونکو او د ساینس پوهانو په شکل د ایران په جامعه کې رامنځته سوی، هغه ډېر مهم ده او د هغه له منځه وړل تقریبا ناممکن دي، ځکه د ایران د سواد کچه تر 80% جګه سوې ده. په دې کې د نرو او د ښځو ونډه برابره ده. په دوی کې د تعلیم یافته خلکو او د ساینس پوهانو تعداد داسې کچې ته رسېدلی چې هغه په 1-2 بمباري و یا د 1 کال 2 میاشتو بمباري و له منځه وړل ناممکن دي. او څنګه سوله وسي، ایران به بیرته وکولی شي چې خپل نظامي استعدادونه را برسېره کړي. صحیح. کوم هدفونه یې لاسته راوړل؟ اوس دغه ټرمپ چې د جګړې د ختمولو دپاره ډډې تخنیږي چې دا باید هغه وایي چې زموږ ځینې اهداف پوره شوي دي، یعنی فکر کوئ څه یې ترلاسه کړي هم دي؟ دا څه چې تاسې وویل دې نه خو ډېرو برخو کې داسې ښکاري چې امریکا نه توانېدلي. د ایرانیانو هغه موجود استعداد د نظامي حملو هغه راټیټ سوی. د میزایلو ټرمپ اقرار کوي چې دومره توغندي دي ورسره چې ما فکر هم نه کوم. یو خو د ټرمپ خبرې دي، یو په واقعیت کې تعدادونه معلوم دي، هغه دغه حساب څنګه کیږي په نړیواله کچه. کله چې ایران توغندي تولیدول په تیر 10 یا 20 کاله کې د هغه لپاره ډیر هغه د سون مواد له چین او شمالي کوریا او له نورو هیوادونو نه واردېدو. یو څو میاشتې مخکې بندر عباس کې همدغسې یوه چاودنه هم وسوه چې هغه مواد چې له چین نه وارد سوي و هغه له منځه یوړل سو، او ډیر خلک داسې فکر کوي چې هغه هم د اسرائیلو استخباراتي او فعالیت عملیاتو د هغه نه که اندازه وکړو، داسې په یقین سره ویلی سو چې د ایرانیانو هغه پرمختللي توغندي چې هغه د امریکا او د اسرائیلو لپاره واقعي خطر ده، هغه شاید د 3000 په شاوخوا کې. نو دغه استعداد راټیټ سوی ده. دوم د ساینس پوهانو او د ساینسي مرکزو په له منځه وړلو کې هم امریکا او اسرائیل لاسته راوړنې لري، خو البته د ساینس پوهانو هغه یو غټ کادر چې بیا په ایران کې موجود ده په هغه کې ناکام سوی. صحیح. او دا د ټرمپ ګډې وډې خبرې څه معنا لري؟ کور نه ورباندې فشار دی او که ځان په جګړه کې یوازې احساسوي؟ د ټرمپ خو یو لوی مشکل داخلي هغه فشارونه دي چې هغه د ده ولسمشري تر خطر لاندې راوستی شي، چې له هغې جملې نه د جافري اپسټین دوسیې دي چې په هغه کې داسې د ده مخالفین داسې وایي چې په هغه کې د ده نوم په ډېر هغه شکل باندې موجود ده چې که چېرته هغه دوسیې را برسېره سي نو کېدای شي هغه د امپیچمنټ یا د سلب اعتماد پروسه په کانګرس او سنا کې رامنځته کړي. یو هغه فشار ده چې دی متداوما له هغه سره په مقابله کې ده. دومه موضوع هغه حلقې چې د ریپبلیکنز یا د ټرمپ د اوسني رژیم نه توقعات درلودو چې منځنۍ اسیا کې د اسرائیلو د پالیسي او حمایت وکړي، چې هغه هم موږ د ټکساس د یو کانګرسمن او د اسرائیلو کې د امریکا د سفیر د مایکل هاکبي له اوسنیو مصاحبونو په وضاحت سره
اندازه لګولای شو چې هغه څومره قوي حمایت د اسرایل لپاره غواړي. نو فکر کوم هغه فشارونه هم موجود دي. ډیره مننه. تاسو بیرته راوګرځم ډاکټر صاحب دانش، زه تاسو ته راځم. ټرمپ خو ویلي چې امریکا بیرته ډیره لویه ثابتول غواړم او بیرته تللی برم ورته راګرځول غواړم. آیا برم یې راوګرځوو امریکا ته که په ټوله نړۍ کې امریکا فکر کوي چې یوازې کړه؟ ځکه بله ورځ د ایټالیا صدراعظم یې دا خبره وکړه چې ته یوازې د امریکا ولسمشر د دنیا ولسمشر نه یې، څه چې کوې په ټوله دنیا باندې ستا امر نه چلیږي. ګڼو هیوادونو نه چې د مرستې غوښتنه کړې وه هغوی مرستې ته ونه دنګل. حتی عربان پردې تر شا یو خبره کوي ورته سعودي غوندې چې ټرمپ یې لمسوه چې جنګ وکړه اوس نه راځي میدان ته. همداراز اډې نه ورکول ډیرو هیوادونو دینم انکار وکړ. د امریکا پرستیج په نړیواله کچه ټرمپ زیانمن که په دې کار سره که بیرته یې ورته وروباخه؟ ګوره ما مخکې دا خبره درته وکړه چې د ټرمپ د پیروزي سره موږ او تاسې په سطح د نړۍ شاهدانو چې ډېرو ملکونو دا هلې ځلې کولې چې اولین سفر د ټرمپ کومې منطقې ته کوم مملکت ته وسي او د خپل شرطونه پرېښي وو چې زه هغه مملکت ته سفر کوم چې دومره سرمایه ګزاري په امریکا کې وکړي چې عربستان سعودي اولین د کوربتوب وکړي. راسو ودی ته چې ما مخکې دا خبره وکړه چې د وینزویلا د عملیاتو نه وروسته د امریکا پرستیج په سطح د دنیا ډیر اوچت شو. اکثره مملکتونه وډارېدل، رئیس جمهوران وډارېدل، کیوبا وډارېدل چې ولا دغسې مشکل او دغسې سرنوشت سره به مخ ته سو. ولې د ایران جنگ دا دنیا ته ثابته کړه چې امریکا آخرین زور دغه دی چې د دروغو بهانې کوي او د دروغو مذاکرات وایي او د دروغو خبرې چې ټرمپ کوي. د امریکا پرستي کومه خبره کوي زه غواړم لږ دا سوال نورم اپډیټ کوم تاسو ته. زما پوښتنه دغه ځای کې ده چې د امریکا د ملګرتیا نه خلک وروځي. مثلا عربانو چې کوم تړونونه کړي وو یو خو دا و چې خوشحاله و ورته هغه وخت کې بیا به ورباندې ګمان بد شوی، مګر اوس لږ نورم چې سړی ژورو ته لاړ شي داسې راپورونه خپاره شوي چې عربان چې د ټرمپ سره څه موده مخکې تړونونه کړي وو هغې نه په وتو دي. جاپان یا هم د ناټو هیوادونه اروپایان دا ټول داسې په خودسرانه ډول باندې را میدان ته کیدونکي دي، نوي ملګرو په لټه کې دي. دغه شی امریکا ته څومره خطرناک دی؟ ګوره زه ودې قضیې ته راتلمه. ما درته وویل چې د ایران په جنګ کې امریکا داسې ثابته سوه چې امریکا دوستي او د امریکا سره ودرېدل دا بقا نه لري. په دې خاطر سره چې ټرمپ چې راغی اولینه حمله پر اروپایانو باندې وکړه، اروپایان تر فشار لاندې راوسته، چینایان راوسته او تعرفي ولړ کړي او دغه جنگ و اروپا او عربي ملکو ته دا فرصت مساعد کوي چې نور ورته وایي چې ټرمپ ته رئیس جمهور د ټول دنیا نه یې، ته رئیس جمهور یوازې د امریکا یې. دا یو قضیه. بله قضیه زه شینواري صاحب دا اوس محاسبه وکړو چې امریکا دا دومره پایګاوي چې په خاورمیانه کې درلودې، مصارفي او هغه بوج چې په عربي ملکو باندې و، د دفاع په میدان کې خو دوی هیڅ شی ونه سوای درچوي کړي. دا ملکونه یې په خرابۍ باندې ورکړه، دا ملکونه یې په تباهۍ باندې ورکړه، خپل د پایګاو امنیت یې ونه سوای درچوي ساتي، خپل د پایګاو څخه دفاع ونه کړه. نو دغه که چېرته د محمد بن سلمان یا د قطر او کویت پر ځای موږ او تاسې اوسو، نو امریکا چې ته خپل د ځان دفاع نشي کولی، خپل د پایګاو دفاع نشي کولی، نو دا تړونونه بې معنا کېدای شي. دا بله قضیه. درېیمه اساسي قضیه دا ده چې روسانو او چینایانو که په پیسو هم دغسې یو ډیل رانیولی وای هم دوی ته دغسې یو چانس نه مساعد کېدی چې د امریکا پرستیج په اروپا، افریقا او خاورمیانه کې تر هغه اندازې ټیټ سو چې د دې جنګ نه وروسته به یو رش د روسیې و چینو خواته جوړېږي د تعاملاتو دپاره، د دغه دپاره. تاسو اوس دا فعلا چې روسیې په جنګ کې د ډېرو مملکتو خبرې تاسې اورئ چې وایي موږ تلاش دا کوو چې د روسیې سره خپل مشکلات په ډیپلوماتیکه فضا کې حل کړو، موږ راشه ورشه د روسیې سره. زه په دې باور باندې یم چې د جنګ که عیانا په هر طریقه باندې ختم سي چې برنده د میدان زما په آن باندې امریکا نه ده. او زه په دې نظر باندې موافق نه یم چې امریکا هغه ټارګېټونه چې ځان ته ټاکلي وو په هغه ټارګېټو کې پیروزه ده، په هغه ټارګېټو کې پیروزه هم نه ده. د دوی غټه پیروزي به دا چې خامنه‌ای دوی ترور کوي د بین څخه یو که تاسې داخلي اطلاعات د ایران څخه پیدا کوي
د 2015 څخه د سپای پاسداران امنیتي چارې د مجتبی خامنه‌ای په لاس کې وي. تعینات ټول تغیرات دغه مجتبی خامنه‌ای کوله. هغه ځای چې مجتبی خامنه‌ای فعلا په سپای پاسداران اطلاعات او ژاندارمري کې لري هغه ډیر قوي دی نسبت ودی ته چې خامنه‌ای ژوندۍ وای کنه وای. یعنی ایرانیانو دا کار کړی دی چې د خامنه‌ای په تک سره د دوی برابرۍ کې تزلزل نه راځي. دا شی تربیه شوی وو. نو امریکا ان خپل سیاسي پرستیج په سطح د دنیا د لاس ورکړي، ان خپل نظامی هغه شی چې دنیا محاسبه کوله چې امریکا هر شی چې وغواړي هغه کولای شي. په اقتصادي لحاظ باندې به زه دا درته ووایم چې د دې نه وروسته به د ټرامپ تعرفي یا د امریکا سره تجارت او بزنس دا به ډېر ټکنی سي او امریکا به د بحران سره یو خبره بل درته کوم که آیا نن دغه د پټرول او ډالر دغه کانټراکټ چې د عربي ملکو سره لري دا صدمه پیدا کی اته د امکانات د پیشبینی په اقتصادي بازار کې چې د ډالرو ارزښت په نړۍ کې د دې جنگ نه وروسته سرنوشت ساز حالت ته ورسیږي. ډیره مننه. غزنوي صاحب تاسو ته راځم. لکه اوس د دې جګړې پر رابطه باندې پوښتنې دي چې دا به غزيږي که دا به لنډه غوڅیږي. دا سوالونه هم خلک نړۍ حتی سیاسي تعاملاتو کې سوال سره مخ کړي ده. هیوادونه د خپل بقا له سوال سره مخ کړي چې هغه په امریکا باندې متکی تر اوسه پورې. د بلاکونو پر رابطه باندې پوښتنې، قطبي کېدو پر رابطه باندې پوښتنې زیات شوي دي. خو دا ټول سوالونه یو بل آخري نتیجې ته وایي منتظر دي چې امریکا په دې جګړه کې به بریالی کیږي که ناکامه کیږي. به هغې نه وروسته به ډیره زیاته ګډوډي په ټوله نړۍ کې د قطبي کېدو له لحاظه، د بقا د لټولو له لحاظه او د امریکا د متحدینو له اړخه ډیر متفاوت بدلونونه شاهد اوسي. تاسو څه فکر کوئ د دغه سوالونو پر رابطه؟ په داسې یو نظر که ورته وګورې همدغه خبرې ټولې ډېرې صحیح او منطقي ښکارېږي. که بیا عمیق ورته وګورې اصلا د مملکتو اتکا په یو بل باندې په یوه ورځ کې نه رامنځته کېږي. زه به مثال د سعودي یا پاکستان درکم. صحیح. مثلا پاکستان له امریکا نه F-16 طیارې اخیستې. څو پورې دغه F-16 طیارو ته د پاکستان ضرورت دی، پاکستان له تخنیکي لحاظه په امریکا باندې متکی پاتې کیږي. صحیح. او دا داسې سرمایه گذاري هم نه ده چې پاکستان دا سرمایه گذاري په یو ورځ اعلان کړي چې موږ دغه 25 یا 20 F-16 طیارې له خدمته باسو، موږ د دې په ځای چینایي طیارې راولو. نو دغه اقتصادي، تخنیکي او نظامي اتکاوې چې د مملکتو ترمنځ رامنځته سوي دا اوږدمهاله دي او تاثیرات یې هم اوږدمهاله وي. یا د مثال په توګه که ترکیې ته وګورو چې ترکیه د تجارت له لحاظه د خپل ناتو په غړیتوب باندې ډېره غټه اتکا لري. که چېرته ناتو خپل اړخ بدلوي له نظامي لحاظه نو هغه آزاد تجارت چې ترکیه اروپایي هیوادو ته لري هغه له لاسه ورکوي او دا د ترکیې د اقتصاد لپاره ډېر ناوړه عواقب لري. همدارنګه په همدغه شکل موږ مصر ته کتای سو. مصر چې په تېر 40-50 کاله کې کوم اتکا په امریکایي ټکنالوژي او خارجي کومکو باندې رامنځته کړي هغه ډېر په اسانه له لاسه نشي ورکولی. دومه موضوع د روسیې او د چین چې دوه نور قدرتونه دي په دې دنیا کې د هغوی استعداد چې د امریکا ځای ونیسي هغه یو داسې شی ده. امریکا یو دوه عجیب ښې موقع په دې دنیا کې هغه د انګریزانو د استعمار په نتیجه کې دوی ته په لاس ورغلی. هغه یو د انګلیسي ژبې استعمار د دنیا کې تر اوسه پورې قایم ده، ولاړ استعمار ده چې هغه برتانوي استعمار رامنځته کړی او امریکا ته په میراث پاتې سو. اکثره مملکتو کې ځوانان، هلکان، نجونې، اکادمیک خلک په انګلیسي پوهیږي. نو د امریکا تبلیغاتو ته زمینه مساعده ده په دنیا کې او هغه امریکا نه ده مساعده کړې، هغه انټرنیټ او تر دې نه مخکې برتانوي استعمار رامنځته کړی. صحیح. دومره موضوع د امریکا داخلي تجارت حجم چې دومره غټ حجم دی چې که هغه کوریا ده، که جاپان ده، که جرمني ده، د موټرو غټ تولیدونکي هیوادونه، د تیلو غټ تولیدونکي هیوادونه، هغوی ډېره قوي او ډېره اوږدمهاله اتکا رامنځته کړي. یعنې هغه په میلیونو بیلره تیل چې له سعودي او له خلیجي هیوادونه یې امریکا خریداري کولی شي. که هغه خریداري امریکا بنده کړي نو د دوی نه بیا څوک بیا اخلي دومره په غټ حجم. نو زه داسې
پیشنهاد کوم لیدونکو او کتونکو تاسو ټولو ته چې په دغه اړخ باندې یو څه فکر وکړي او شخصي مطالعه هم ور باندې وکړي چې دغه اوږدمهاله اقتصادي اتکاس د امریکا او دغه منځني ختیځ د هیوادونو ترمنځ رامنځته شوی آیا دا وایي سیاسي ده سیاسي تعاملاتو کې تغیرات فکر کوي چې راتلی شي او بل خبره ما دا کوله چې دا جنگ اوږدیږي کلنډیږي ځکه دلته ټرمپ خو ډیره بیړه و چې دا په یو میاشت کې ختم شي خو ښکاري داسې چې نه ختمي زه فکر کوم ټرمپ په لنډمهاله وخت کې خپل د جنگ د ګټلو لکه هغه خورا ورځ خبره بدلی هغه انګلیسي کې ورته وایي د یو ټرن قهرمان ده نو کېدای شي بیا هم یو بل خبره بدله کې او د خپل د جنگ لاسته راوړنې دوباره تعریف کې او دغه په اساس خپل ګټه اعلان کې د دې امکانات زه قوي وینم اوږدمهاله جنگ تنه په هوایي حملاتو باندې ماته مشکل ښکارېږي چې ادامه پیدا کړي دا یو اړخ ده دوم اړخ د سیاسي معاملاتو یا سیاسي معادلات سیاسي معاملات همیشه تر هغه لاندې هغه زیربنایي موضوعات اقتصادي موضوعات حکومتونه دې ته هڅوي چې کومې خواته حرکت وکړي له چا سره متحد پاتې شي له چا سره خپل تعهدات مات کړي او امریکا هیوادونه ځان سره په دې ګټو تړلي بله زه چې ګورم د منځني ختیځ هیوادونه بالخصوص د عربو هیوادونو ګټې تر اوسه پورې ډېرې په قوي شکل امریکا سره تړلي او هغه ډېر په لنډمهاله کې نشي کولی چې د روسیې یا چین خواته بدل زه لږ لنډه پوښتنه غواړم تاسو نه وکړم ټرمپ ناټو ته ګواښونه کړي دي ډېر وخت نه ورسره ورانه ده د ناټو د ړنګېدو امکان وینئ نه ناټو هیوادونه چې غټ زیات تعداد اعضای اروپایي هیوادونه دي هغوی د صبر نه کار اخلي هغوی درې کاله نور انتظار کوي ترڅو په آینده انتخاباتو کې په امریکا کې یو داسې رئیس جمهور راشي هغه خپل نړیوالو ژمنو ته متحد دي هغوی صرف انتظار او صبر کوي صحیح زه غواړم دانش عین پوښتنې تاسو ته مخې ته کېدم جګړه اوږدیږي که لنډیږي که اوږدیږي څوک ورته اوږدوي امریکا دپاره د امریکا خو نیت دی چې لنډی اعلان کړي دویمه خبره دا ده چې ټرمپ ناټو ته ډېر ګواښونه کړي دي او لازمه خبره دا ده چې هغه ورته په غوسه دی چې تاسو ما سره ونه درېدئ او مخکې نه ورته غوسه وه په دې لنډ وخت کې حتی انتخاباتو ته خو دوی منتظر دي چې دی به بدل شي بدلونونه به راشي مګر هغې نه مخکې به د ټرمپ ګزار همدا یي چې ناټو سره اړیکې محدودې شي ختمې شي یا ماته شي اول خو دا ستاسو اول سوال په جواب کې چې جګړه پایلې به څنګه سي یعنی دا جګړه وګديږي کدا جګړه لنډيږي اکثرا میدانی تعاملات دا خي چې امریکایان تر یو څو ورځې نور هم دا جګړې ته دوام ورکړي په دې خاطر سره چې دوی غواړي د نوي میاشتې تر 4-5 تاریخه پورې وګوري چې آیا دغه محاسبه واقعا غلطه ده یعنی ایران په هغه شکل باندې لا هم و دې جنگ ته دوام ورکوي شي کنه بل هدف د دوی دا دی چې دوی دا یو څو نور کسان چې په راس کې دي قالن باف غوندي کسان دا کسان هم دوی غواړي چې د ثاني نه اوټ کې یعنی لیدي کې د ثاني څخه دا د دوهم ردیف کسان چې په صفا کې دا نوي تعینات چې سوي دي د دین روسته هم بیا ګوري د دوی د مقاومت او د دوی د راهبری د انسجام په هغه صورت کې امریکا ځان بریالي بیان اعلانوي خو د جنگ بایلون کې په میدان کې امریکایان به وسی ایران بیرته او په ډیر زر حالاتو کې نظر و هغه امکاناتو چې ایرانیان لري او تاسو ته ایر عباس عراقچی خبري به اوریدلې چې مونږه تنګي هرمز په ټول تاریخ کې د دنیا په مخ باندې په فری حالت کې ساتلې او د ډیر مثالونه ورکړي دي چې کانال سويس څخه څومره پیسې اخی افریقایان څومره پیسې اخی یعنی دا معلومیږي چې په دې تنګي باندې به هم دوی غټ بزنسي ټاکس به یګدي او دا به د ایران په اقتصاد کې ډېر تاثیر او ډېر اغیز بلري بل خبره دا ده چې امریکایان په مجموع کې په دې نظر باندې نه دي چې باید ناتو د بین څخه ولاړ شي تنا ټرمپ ته چې په دې خاطر چې ټرمپ ډېر احساساتي او بخصوص د تنګي هرمز په عقل باندې چې د غوښتل او ټولو باندې غږ وکړي چې راشي زموږ سره امغږي سي او ام پیمانه سي چې دا تنګم خلاص کو هیڅ لبیک ورته ونه ویل د استراتیژیک ملګری په ټول تاریخ د جهان کې
چې تاسو وګورئ انګلیس دی د تر اوسه پورې دا توقع نه درلوده چې د انګلیس څخه داسې یو نظر واوري چې هغه هم په دې جنگ کې علاقمندي ونه ښیي او قبرس ته مستقیم قبرس پایګاه ته دا دغه وکړي چې موږ د دې هوټ نه لرو چې د ایران سره په جنگ کې مستقیمه ښکیل ځو. دا چې ټرمپ په میدان کې یوازې پاته دی بل انتقام دی نه لري چې د اروپا څخه واخلي بغیر د دې نه چې دی د روسیې سره یو داسې معامله وکړي چې روسیه په اوکراین کې برلاسی شي او د ناتو د ضعیفه کېدو دپاره عملی اقدامات وکړي. په حقیقت کې دی غواړي د اروپا څخه خپل انتقام په دغه جنگ کې واخلي. صحیح. غزنوي صاحب زه به تاسو نه اخیری پوښتنو ته راشم. امریکا خو به ځي خپلې کډې کېدی شي بار کې د دې جنګ نه هغه د زمیني جګړې امکان لیدل کېده هغه هم اوس ستاسو د نظر نه داسې ښکاري چې کېدی شي ټرمپ بیړه ولري او ختمه کړي دا خبره. خو د دې جګړې نه وروسته څه ډول ایران شاته پاتې کیږي؟ عربانو ته، سیمې ته، امریکا ته، افغانستان ته؟ ځکه دلته خو به تاثیراتي امریکا خو ځي خو ایران خو پاتې کیږي. خو څه ډول ایران خپل کور کې په جنگ اخته نړۍ ته ګواښ یا کمزوری شوی یا د نړۍ سره په لاره باندې روان شوی؟ څه ډول؟ ایران د ما په نظر یو هوښیار او صابر ایران به پاتې کیږي. هغه تیر 40-50 کاله کې د اسرائیلو په ضد او د امریکا په ضد ډیر په لوړ غږ باندې شعارونه ورکول کېدای سي په هغه کې ټیټوالی راسي. داخلي مشکلاتو ته هغه مخالفین سي د دې جنګ نه یو څو ورځې مخکې یو څو هفتې مخکې غټې پراخې مظاهرې وکړې. هغه ته کېدای سي عمیق فکر وکړي چې د ایران په تعلیمي نظام کې کومې خلاوې دي چې هغه داسې مخالفین ځوانان روزي. دا یو هغه موضوع ده چې ایراني مطبوعاتو کې زه انعکاس وینم او ایراني رهبري دې ته متوجه ده چې په خپل تعلیمي نصاب د مکاتبو کې به ډېر عمیق تغییر راولي تر څو پورې د نظام مخالفین یا لیبرال فکر د همیشه لپاره په ایران کې کم کړي. په د ایران او د عربانو ترمنځ زه داسې وینم چې ایرانیان به بیرته هغه ډیپلوماسي ته چې هغه چین شروع کړې وه په هغې به زیاته اتکا وکړي تر څو له عربانو سره خپل روابط بیرته جوړ کړي. د جنگ په دوران کې هم د دې یو څرک لیدل کېږي کله چې د ایران رئیس جمهور له خپلو همسایګانو نه د حملو عفو وغوښته. هغه د دې ښکارندوی ده چې د ایران رهبري دې موضوع ته متوجه ده چې له عربانو سره که روابط نه ښه کوي د هغو نتیجه به دا چې عربان به د اسرائیلو خواته نږدې کېږي. او د افغانستان لپاره زه داسې نتیجه وینم چې د ایران تجارتي روابط به له افغانستان سره نور هم پراخ سي ځکه ایران به یو خو کارګرو ته د بازسازي لپاره ضرورت لري چې هغه کارګر په ارزانه بیه باندې له افغانستان دوی کولی شي استخدام کړي. یوه خبره به تاسو ته یاده د دې جنګ نه یو څو میاشتې مخکې هم د ایران یو وزیر د 2.5 لکو کارګرو د ویزو خبره کړې وه د افغانستان لپاره نو کېدای شي هغه دروازه نوره هم خلاصه شي. صحیح. او پاکستان لپاره پاکستان فکر کوم په دې موضوع کې په حاشیه کې پاته سو. امریکا چې د پاکستان نه غوښتل چې ډیر چوپ پاته سي هغه ډیر په اسانه لاسته راوړنه درلوده د جنگ د شروع نه مخکې. او دومره خبره ده پاکستان چې کوم ځان ښکیل کړی ده د افغانستان په بمبارولو کې هغه زه داسې فکر کوم چې د هغو نتیجه به په ډیپلوماتیکه ساحه کې د دې جنګ نه وروسته د پاکستان لپاره ډیره درنه وي ځکه دغه د ولسي وګړو وژل او دا موضوعات به که چېرته د ایران جګړه ودرېږي خامخا به په نړیوالو مطبوعاتو کې راپورته کېږي او په پاکستان باندې کېدای شي د نړیوالو د ملامتیا ګوتې نورې هم ورته متوجه سي. نو د پاکستان سره خو به د ایران روابط ښه یا کم یا زیات نه سي ځکه هغوی تر مخ هم حد اقل په ډیپلوماتیکه ساحه کې ډیر قوي روابط لري هغه به ادامه پیدا کړي خو د جنگ له درېدو سره به د پاکستان موقف خصوصا د افغانستان د بمباري ولواجې ضعیف سي. صحیح. ډیره مننه. دانش صاحب څه ډول ایران شاته پاتې کیږي؟ طالبانو نه خو خوشاله ایران دی وایي چې ښه ده چې باګرام مو ورنه کړي اوس به هم تاسو سره هم دښمني وه. عربانو باندې ښه درانه توغندي ورویشتلي دي. خطر خبره دا ده چې تقریبا 4 کیلومتره واټن وشتونکې توغندۍ په دغه جګړې په اخرو ورځو کې دا وکاروه.
څه ډول یو ګواښ جوړونکی او که لکه څنګه چې غزنوي صاحب وویل ارامه هیواد چې خپل ځان ته به پام شي؟ زه په دې نظر باندې یم چې د جنگ نه وروسته ایران دا توانمندي لري چې دغه خسارات او دا باسازي په ډېر قوي مدیریت باندې مدیریت کې ایران ژاندارم د خاورمیانه پاتې کېږي. قوي ترین مملکت به وي چې نور به عربي ملکونه هغسې شکل چې مخکې روابطه ورسره درلوده پر هغه نه به اضافتره د عربي ملکو د خوا به تلاش دی چې ملکونه واسطه کې چې د ایران سره رابطه ولري او عمیقه تجارتي او استراتیژیک روابط به ورسره ولري. دومره اساسي خبره دا ده که تاسې متوجه اوسئ ایرانیان د چین سره یو په قرارداد یې درلود چې شل کلن دی چې تر اوسه پورې پټ پاته و. هغه قرارداد به برملا سي. چین به د افغانستان د طریقه څخه مستقیم د ایران سره به وصل سي او چین به خلیج فارس ته اوبو ته به ډېره اسانه لار پیدا کړي. نور به هیڅ ممانعت به وجود ونه لري چې د دوی مخ ونیسي. قرارداد بیا هم عملي سي. افغانستان په دغه جنگ په صحنې کې ډېر مثبت رول ایرانیانو ته ولوبول. که تاسې اطلاعات ولرئ ډېر مالونه او ډېر کانټینران چې سربسته د افغانستان د مرزو څخه د روسیې څخه راتله او ایران ته داخلېدله او د ایران د سفیر خبرې هم تاسې ولري چې په پښتو باندې وویله چې مننه کوم د افغانستان سره. ایران افغانستان یعنی د طالبانو رژیم به خپل یو ډېر قوي دوست تر اخره پورې هم په ډیپلوماتیک میدان کې هم په تجارتي میدان کې او حتی په بعضې نظامی معادلاتو کې به د ځان سره شریک وګڼي. نو په دې لحاظ باندې د امریکا پښه که د دې ځای څخه لنډیږي یو خطر فقط وجود لري، هغه دا دی چې امریکایان دغه انتقام به د طالبانو څخه کوانخي. د بګرام مسله به مهمه سي او د پاکستان جنگ به د افغانستان په مقابل کې به جدي سي. دغه یو احتمالات وجود لري چې د امریکا پښه بیرته د یو بل تعامل کې چې د آینده دپاره یو نوی حکومت افغانستان ته جوړ کړي پښه بیرته دوباره بګرام ته راکای سي. که دا نه وي د امریکا پښې د خاورمیانه او جنوب د اسیا څخه لنډې دي او دا به امریکا د ډیر وخت لپاره په خپل ځان باندې به باسازي او خپل په سیاستو باندې به غور کوي. ډیره مننه. غزنوي صاحب لنډه پوښتنه اخیری دانش صاحب اندېښنه وښودله چې امریکا که په ایران کې څادر کې نه ښودلی شو نو باګرام کې خولۍ ښودل غواړي، کیدای شي ویې غواړي. دغسې کوم احتمال وینئ چې ایران ونه شو نو په افغانستان را منډه کړي بیا؟ نه، زه فکر کوم د 20 کاله تجربې نه امریکا خپله زده کړه کړې ده او په افغانستان باندې زه د دې امکانات نه وینم چې امریکایان به زړه ښه کړي چې باګرام کې داسې مرکز ولري چې هغه د دوی د بیړیو نه 3000-4000 کیلومتره لري او هغه صرف د طیارو له لارې تمویلېږي او تقویه کېږي. د هغه عملا هغه شی ناممکنه ده په کوم شکل چې ټرمپ یاد کړی و. د هغه لپاره بیا دوی بیرته یو ملګری پاکستان او بیا ځمکنۍ لارو ته ضرورت لري او هغه اوس فعلا نه دي موجود. ډېره زیاته مننه کور ودان د دواړو قدرمنو مېلمنو چې وخت مو راکړی. ډېره مننه.